محمد صادق محمدي د بلخ ولایت د دوا پلورونکو د اتحادیې د رئیس په توګه معرفي او په رسمي ډول یې دنده پیل کړه. د دې مراسمو پر مهال د بلخ د عدلي رئیس او یو شمېر نورو مسؤلینو دغه دنده یو ستر مسؤلیت وباله او ټینګار یې وکړ چې د اتحادیې له نورو غړو سره په همکارۍ باید په هیواد کې د درملو په برخه کې د ځان بسیاینې لپاره پراخې هڅې وشي. یک امتیاز نیست برادرم، یک مسئولیت است به دوش اینها. اگر خدای نخواسته رئیس اتحادیه مسئولیت پذیر نباشه و او همکار نباشه صادقانه از کدام دواهای بیکیفیت باشه باز کل مسئولیت اخرویم به دوش اونها میشه. یک مسئولیت است به اونها راجع شد. شما مسئولیت دارین که افغانستان به طرف خودکفایی ببرین، سرمایه گذاری بکنین. تا بالی تمام سرمایه گذاری شما در قسمت چی است؟ واردات است. ما اگر بخواهیم که وطن خود به پایش استاد بکنیم باید وطن خود به کشور صادراتی ما چی بکنیم؟ تبدیل بکنیم. ورته مهال د اتحادیې یو شمېر غړي د نوموړي ټاکنه ستایي او ژمنه کوي چې له نوي رئیس سره به د چارو په پرمختګ کې همکاري کوي. تقلب، دوبلیکیت و غیر مجاز ما شما خودمون جلوگیری کرده میتونیم. این مسئولیتی که متوجه آقای شیخ صادق شده اولا شخصا به نمایندگی از تمام همصنفا برش تبریک و تهنیت میگیم. همونطور که صادق نامشان است انشاءالله در عمل هم صادقانه است و من حیث ما یک رئیسی که 3 سال دیگه بخش بودیم و کار کردیم و بعدی هر نوع همکاری برش میتون من حیث یک متصفید و همیشه باش همکار میباشم. همه ما شما مکلفیت داریم، همه ما شما در راستا باید کوشا باشیم تا با رهبری خود با جناب حاجی صاحب و معاونش که البته حاجی صاحب محمد الله خان است ما همکاری بکنیم که تا باشه که ایرا به سرمنزل مقصودش برسانیم. بل لور ته د یاد اتحادیې نوی رئیس هم د صادقانه خدمت ته ژمنه کوي او ډاډ ورکوي چې د بې کیفیته او تاریخ تیرو درملو د مخنیوي په برخه کې به جدي اقدامات وکړي. هر نوع مشکل در ادویه‌جات تاریخ گذشته، دوبلیکیت، قاچاق او مواد مخدر در صنف ما وارد شود یا دیده شود، انشالله وظیفه اتحادیه این است که گزارشات را با جریان در سطح آمد جریان باند و ریاست‌های ارگان‌های ذی‌ربط با خبر بسازد تا جلو دوای بی‌کیفیت، دوای تقلبی، دوای دوبلیکیت گرفته شود. یگانه وظیفه اتحادیه هماهنگی بین ملت و دولت می باشد. دغه راز د بلخ ولایت د دوا پلورونکو د اتحادیې د دارالانشا رئیس وایي چې اوس مهال افغانستان د څه باندې 30 ډوله درملو په برخه کې ځان بسیا ته رسېدلی او ورته درمل له بهر څخه نه واردېږي. 29 قلم الا 35 قلم ادویه افغانستان به خودکفا رسیده و تمام فابریکات افغانستان خوشبختانه وعده سپردند که 30 تا 35 قلم ادویه نباید از کشورهای بیرونی وارد افغانستان شود و ما میتونیم این ادویجات با بهترین کیفیت با بهترین کوالیتی وارد بازار کنیم. یاد دې وي چې د بلخ ولایت د دوا پلورونکو اتحادیه 250 غړي لري چې په مزار شریف ښار کې په 2 مارکیټونو کې فعالیت ترسره کوي.